اټکینسن د 5 وکټو په ترلاسه کولو انګلستان ته بریا ورکړه، خو په لارډز کې سخت پیچ د ټیسټ لوبه ګډوډه کړه. انګلستان د نیوزیلند پر وړاندې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د 115 منډو په توپیر سره بریا خپله کړه، خو دغه بریا د لوبې د سختو شرایطو له امله له پوښتنو سره مخ شوه. په لارډز لوبغالي کې د پیچ وضعیت دومره ستونزمن و چې د هرې 24.9 توپونو وروسته یو وکټ غورځېده، چې دا په انګلستان کې د 1900 کال وروسته تر ټولو چټک د وکټو د غورځېدو کچه بلل کېږي. نیوزیلند د 254 منډو هدف په تعقیب کې کمزورې پاتې شو او یوازې 130 منډې جوړې کړې. ګس اټکینسن د لوبې ستوری لوبغاړی و چې 15 وکټ یې ژر واخیستې او د نیوزیلند وروستی وکټ یې ژر وغورځولې. له دې وړاندې اولی روبنسن هم د 7 وکټو په اخیستو سره د انګلستان بریا ته مهمه ونډه ورکړې وه، چې د نیوزیلند لپاره ګلن فلپس تر ټولو ښه توپوهونکی و، خو هغه هم یوازې 8 منډې وکړې او یوازې پاتې شو. دا لوبه که څه هم انګلستان وګټله، خو د پیچ سختو شرایطو د لوبې کیفیت تر پوښتنې لاندې راوسته، ځکه چې توپوهونکو ته پکې ډېر لږ فرصتونه برابر وو.